बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन زموږ د کلاس دی انیمل لایف پروټیسټ یا مطلب پروټوزومز. صحیح ده. مونږ پرون دا خبره کړې وه چې زموږ سره کوم پروټیسټ دي نو دا نه انیملز دي نه پلانټس دي نه فنجای ده. په دې وجه باندې دا مونږ په یو کینډم کې کېښودي دي چې هغې ته مونږ کینډم پروټیسټا وایو او دې کینډم پروټیسټا ته په بعضې نیم ټایم کې ټریشکین کینډم هم وایي، مطلب ډسټبین والا کینډم. صحیح ده. ځکه چې په دې کې مونږ هغه انیملز کېښودي دي چې هغه نه پلانټ دي نه انیملز دي نه فنجای ده. که فرض که پلانټس وي خو په کینډم پلانټ کې پرېږدو، په کینډم پلانټ کې پرېږدو، او که فرض که انیمل وي نو په کینډم انیمالیا کې پرېږدو، او که فرض که فنجای وي نو په کینډم فنجای کې پرېږدو. خو په دې کې زموږ سره داسې انیملز دي چې هغه نه پلانټس دي نه انیملز دي او نه فنجای ده. صحیح ده. او بعضې پکې داسې هم شته چې هغه انیمل لایک کریکټرسټکس او پلانټ لایک کریکټرز دواړه شو کوي، لکه یوګلینا چې کوم دی هغه زموږ سره دواړه قسم. نو په دې کې مونږ هغه انیملز کېښودي دي چې هغه په یو کې هم نه فټ کېږي. صحیح ده. نو کوم چې انیمل لایک پروټیسټ دي هغه مونږ بیا په یو ګروپ کې کېښودي دي، هغې ته مونږ څه وایو؟ پروټوزوا. صحیح ده که نه؟ اوس انیمل لایک پروټیسټ ته مونږ پروټوزونز هم وایو. پروټو مینس فرست اینډ زون مینس انیملز. مطلب دا زموږ سره اولني انیملز دي. لکه انیمل لایک دي نو بیا وایي چې د دې نه وروسته بیا زموږ سره انیملز راغلل. نو دا زموږ سره اولني انیملز دي. په دې وجه باندې دې ته پروټوزونز هم وایي او دې ګروپ ته پروټیسټا وایي. صحیح ده. دا زموږ سره هیټروټراپس دي. هیټروټراپس مینس چې خپل خوراک دوی په خپله نشي تیارولی، فوټوسنتھسس په دې کې خپل نه کېږي. صحیح ده. څنګه چې مونږ هیټروټراپس یو تیار خوراک خورو، دغه شانتې دوی هم چې کوم دی نو تیار خوراک خوري. دا زموږ سره موټایل دي. دا څه دي؟ موټایل دي. مطلب موومنټ کوي د یو ځای نه چې کوم ځای د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي. صحیح ده. او دا زموږ سره یوني سیلولر دي، سنګل سیل ارګانیزمز دي، او دا یوکیریاټس دي. صحیح ده که نه؟ مطلب په دې کې ټرو نیوکلیس او ممبرین باونډډ ارګانیلز شته دي. صحیح ده. نو که اوس تاسو وګورئ نو مطلب انیملز څه وي زموږ سره؟ هیټروټرافیک وي او دې نه علاوه هغه موټایل هم وي، موومنټ هم چې کوم دی کولی شي. صحیح ده. نو زموږ سره چې کوم دی دا انیمل لایک کریکټرسټکس دي. په دې وجه باندې دې ته موږ څه وایو؟ پروټوزونز ورته وایو. صحیح ده. یوکیریاټس دي چې په دې کې زموږ سره نیوکلیس او ممبرین باونډډ ارګانیلز شته دي. صحیح ده. اوس بیسډ آن موومنټ، د موومنټ په لحاظ باندې چې کوم دی they are divided into 4 groups. د موومنټ په بیس باندې موږ دا په 4 ګروپس کې چې کوم دی ډیوایډ کړي دي. صحیح ده. چې مطلب دوی په کوم طریقه باندې د یو ځای نه بل ځای ته ځي. نو زو فلیجلیټس کې زموږ سره هغه انیملز دي چې هغه د فلیجلا په ذریعه باندې د یو ځای نه بل ځای ته ځي. امیبایډ پروټوزونز دا دي چې دوی په سیډوپودیا په ذریعه باندې د یو ځای نه بل ځای ته ځي. امیبا چې کوم دی په دې ویل نون ممبر دی. صحیح ده. او اپی کمپلیکسز چې کوم دی نو د دوی په ټیپ باندې چې کوم دی اپیکل کمپلیکس جوړیږي، هغه به بیا ووایو. صحیح ده. نو هغه پینټریشن لپاره دوی استعمالوي چې کله سیل ته ننوځي. او سیلیرز چې کوم دی دا د سیلیا په مدد سره موومنټ کوي د یو ځای نه بل ځای ته. نو په دې وجه باندې زموږ سره چې کوم دی دا څو ګروپونه شول؟ 4 ګروپس چې مونږ د موومنټ په بیس باندې انیمل لایک پروټیسټ ډیوایډ کړي دي. صحیح. اوس اول نمبر چې کوم زموږ سره زو فلیجلیټس دي نو موږ به زو فلیجلیټس ډسکس کوو. زو فلیجلیټس ته کاینوټوپلاسټیډز هم وایي. صحیح ده. او ماسټیګوفورز ورته هم وایي. کاینوټوپلاسټیډز ورته ځکه وایي چې په دوی کې یو سټرکچر موجود وي چې هغه ته موږ څه وایو؟ کاینوټوپلاست ورته وایو. صحیح ده. دا زموږ سره چې کوم د دوی مایټوکانډریا انلارج مایټوکانډریا وي، په دې ځای کې یو سټرکچر جوړ کړی وي، هغې ته موږ څه وایو؟ کاینوټوپلاست. نو چې په کوم ممبرز کې کاینوټوپلاست موجود وي نو هغې ته موږ کاینوټوپلاستیډز وایو. نو ځکه ورته موږ کاینوټوپلاستیډز وایو. او ماسټیګوفورز ورته ځکه وایو چې ماسټیګو دغه ته وایي فلیجلا ته وایي. صحیح ده که نه؟ نو په دې پسې فلیجلا هم چې کوم دی موجود وي نو ځکه ورته موږ ماسټیګوفورز هم وایو. صحیح ده. موومنټ چې کوم د دوی دی نو هغه ویب لایک فلیجلا. صحیح ده. د چابک په شانتې هغه کوچوان چې کوم چابک ورسره وي. صحیح ده که نه؟ هغه لغه چې پرې وهي نو هغې په شانتې فلیجلا چې کوم دی په دې پسې موجود وي. او many live in other organisms. په دوی کې ډېر ممبرز داسې دي چې هغه په other organisms کې اوسېږي. صحیح ده. په نور ارګانیزمز کې دننه اوسېږي. او په نور ارګانیزمز کې چې دننه اوسېږي نو د هغه ارګانیزم سره د دې مختلف ریلیشنز چې کوم دی کېدی شي. صحیح ده. یو قسم ریلیشنشپ چې کوم دی د پیراسیټیزم کېدی شي. مطلب دا دی چې دی به په خپله په فایده کې وي او په هغه کوم هوسټ کې چې اوسېږي نو هغه په نقصان کې وي. صحیح ده. نو دې ته موږ پیراسیټیزم وایو. او میوچولیزم دې ته وایي چې میوچوال ریلیشنشپ وي، ده ته هم فایده وي او په کوم انیمل کې چې اوسېږي هغه ته هم فایده وي. صحیح ده.
نو که موږ ټرپنوسومز له راشو چې دا زموږ سره زو فلیجلیټ دی نو دا پیراسایټ دی پیراسیټیک ریلیشنشپ چې کوم دی د موجود دی د خپل هوست سره او دا پکې ډیزیز چې کوم دی کلاس کوي دغه ډیزیز ته موږ ټرپنوسومیاسیس وایو ځکه چې مطلب ټرپنوسومز دی کلاس کوي نو ټرپنوسومیاسیس ورته وایو یا دې موږ افریقن سلیپینګ ډیزیز وایو صحیح ده ټرپنوسومیاسیس ورته ځکه وایو چې ټرپنوسومي کلاس کوي افریقن سلیپینګ ډیزیز ورته ځکه وایو چې په دې کې مستقل تور چې کوم دی کس سلیپینګ نه چې کوم دی دغه وي مطلب اوده وي په مخه صحیح ده شپه ورځ بس اوده وي او افریقن ورسره لفظ ځکه استعمالوي چې دا فرست ټایم باندې افریقا کې چې کوم دی نو ډسکور شوی دا ډیزیز صحیح ده نو زمونږ سره که بیا موږ میوچولیزم له راشو میوچوال ریلیشنشپ له نو ټریکونیم چې کوم دی زمونږ سره دا په ټرمایټس کې اوسېږي په وینو کې صحیح ده د وینو په ډایجسټیو سیستم کې اوسېږي او هغوی له سیلولیز انزایم پیدا کوي اصل کې وینه خوري لرګی خو لرګی ډایجسټ کولی نه شي پخپله ځکه چې لرګی څه شی دی سیلولوز دی او د دوی په جسم کې خپل سیلولیز انزایم نه پیدا کېږي نو په دوی کې چې کوم ټریکونیم په وغیره اوسېږي نو هغه ورله څه کوي سیلولیز انزایم ورله پیدا کوي نو د هغه سیلولیز انزایم په مدد سره چې کوم دی دغه لرګی ډایجسټ کېږي نو دوی ته فایده دا ده چې دوی له سیلولیز انزایم پیدا کوي صحیح ده که نه نو لرګی پې ډایجسټ کوي او دغه ته چې کوم دی ټریکونیم په فایده دا ده چې دوی ته شیلټر او خوراک چې کوم دی میلاویږي صحیح ده شیلټر مطلب پناهګاه نو که موږ د ټریپنوسوم سټرکچر له راشو نو دا زموږ سره څه داسې شانتې وي چې په دې کې دا زموږ سره د دوی پوسټیریر سایډ دی صحیح ده که نه چې کوم طرف ته فلیجلم وتی وي او بهر کې دوی مومنټ کولی شي هغه د دوی انټیریر مخه وي صحیح ده انټیریر سایډ او چې کوم طرف نه د فلیجلم مخې ته نه وي وتی نو هغه ته موږ پوسټیریر شاته سایډ وایو صحیح ده او په دوی چې کوم مایټوکانډریا ده هغه داسې انلارج وي او په دې ځای کې یو سټرکچر جوړ کړی وي هغې ته موږ څه وایو کاینوټوپلاست ورته وایو صحیح ده نو په دې وجه باندې دې ته کاینوټوپلاست هم وایي دا مې درته ایکسپلین کړو او دې ځای کې چې کوم سټرکچر دی دې ته موږ بیسل باډي یا کاینوټروسوم وایو او د دې فلیجلم نه چارچاپیره چې کوم دی فلیجلر پاکټ موجود وي صحیح ده او دا چې کوم دی د دوی فلیجلم راوتی دی خو دا داسې تری وي د ممبرین سره خوا کې صحیح ده نو دې انډولیټینګ ممبرین جوړ کړی وي صحیح ده انډولیټینګ ممبرین مطلب داسې تری وي ورسره صحیح ده د باډي سره او دا فلیجلم دی مطلب او دا چونکې یوکیریاټس دي نو په یوکیریاټ کې نیوکلیس او دا مایټوکانډریا او نور چې کوم سایټوپلازمیک ارګانیل وي نو دا پکې موجود وي او که موږ د ټریکونیم په سټرکچر له راشو ډایګرام نو دا بیل شیپ وي د ټرۍ په شانتې وي داسې لکه فار ایگزامپل بیل شیپ داسې تاسو چې کوم دی ویلی شئ څه داسې شان شیپ وي صحیح ده ټلۍ په شانتې داسې شانتې شیپ وي او په دې باندې چې کوم دی نو تاوزنډز اف فلیجلا چې کوم دی موجود وي په زرګونو باندې فلیجلا پرې موجود وي صحیح ده